تاسو ته خو به پته وي چې د یو کس دنګوالی یا چیتوالی هغه ډیپینډ کوي چې د ده په باډي کې څومره هیومن ګروث هارمون سیکریټ کیږي. نو تاسو دا سوچ چېرته کړی دی چې موږ ټول یو سپیشي یو، نو موږ ټول جدا جدا ولې ښکارو؟ نو هغه څه شی دی چې زموږ سکین له جدا جدا رنګ ورکوي؟ نو ولې ځینې خلک سپینې او ځینې توري؟ نن به موږ د دې په باره کې خبره کوو. د دې سیز د معلومولو دپاره پکار ده چې موږ ته د سکین د پاسني لیر پته وي چې هغه جوړي د ډیرو ویښتو نه، سویټ ګلینډز نه، اویل ګلینډز نه او د دریو جدا جدا لیرز نه. او د دې پاسني لیر ته چې دی اپیډرمس وایي، د دې نه کم لاندې چې لیر دی هغې ته ډرمس وایي. زموږ سکین ته کلر د پاسني لیر نه میلاویږي، د اپیډرمس لیر نه. دا لایر چې دی دا د دوو قسمه سیلز نه جوړ دی، یو ته کیریټونوسایټس وایي او بل ته میلانوسایټس. کم پیګمنټ چې زموږ سکین له کلر ورکوي هغه په میلانوسایټس کې دننه جوړیږي. په میلانوسایټس کې دننه وړې وړې پیکټې چې په هغې کې دا کیمیکل جوړیږي هغه په میلانوزوم باندې پیژندل کیږي، چې په دې کې دننه د کیمیکل ریاکشن په ذریعه تایروسین امینو اسید چې هغه کنورټ شي میلانین ته، او میلانوزوم کې دننه میلانین پیګمنټ چې دی دا زموږ سکین له کلر ورکوي. په میلانوزوم کې دننه میلانین هغه د میلانوسایټس نه ولیږي بره پاسني سیلونو ته، کیریټونوسایټس ته. کله چې میلانوزوم بره کیریټونوسایټس ته ورسي هغه میلانوزوم چې دی هغه د کیریټونوسایټ په نیوکلیس د پاسه یو کیپ جوړ کړي. په میلانوزوم کې دننه کم میلانین چې دی د نور نه چې کم یووي ریز راځي هغه ابزارب کړي او په نیوکلیس باندې نه پرېږدي. د دې وجې نه په نیوکلیس کې چې کم ډي ان اے هغه د یووي ریز نه بچي. که دا میلانین زموږ په باډي کې نه جوړېدی نو زموږ په سیلز کې دننه ډي ان اے چې دی هغه به د یووي ریز د وجې نه ډیمیج کېدو او یا به پکې څه تبدیلي راتله، یا د دې وجې نه به سکین کینسر هم کېدی شو چې هغه په میلانوما نوم باندې پیژندلی کېږي. د دې وجې نه به یا ستا لاس چې دی تک سور کېدی شي یا پرې خارښ لګېدی شي. نو داسې زموږ په باډي کې میلانین جوړېده او د دې استعمال کېده. دا هم زموږ په باډي کې یو ډیفینس میکانیزم دی چې هغه موږ د میلانوما نه بچ کوي. میلانین چې دی دا دوه قسمونه دي، یو ته ایو میلانین وایي، یو ته پیو میلانین وایي. د چا په سکین کې چې پیو میلانین جوړېږي نو د هغوی به سره یخته وي او په مخ به یې سره سره داغونه وي. د چا په سکین کې چې ایو میلانین جوړېږي ډیر زیات ایو میلانین نو د هغه به تور یخته وي او سکین به هم تور شان لګوي، او چې ډیر کم ایو میلانین پکې جوړېږي نو د هغوی یخته او سکین به ډیر لایټ کلر کېږي. په ایکویټر باندې ډیر زیات نور لګي. نو که تاسو چېرته خیال کړی د افریقې دا خلک چې دی دا لږ ډیر تور وي ځکه چې د هغوی په سکین کې ایو میلانین ډیر زیات جوړېږي. ساوت افریقې ټیم ته به یو خیال کړی او کم چې د ایکویټر نه لږ لري مطلب یورپ او دا دې ځایونو خلکو ته به یو خیال کړی نو هغوی لږ سکین لږ برابري غنم رنګي. نو سکین کلر مونږ ته دا وایي چې څومره اډاپټیبل دی په هر څنګه انوایرمنټ کې د هیومن سکین. خو سکین کلر مونږ ته دا نه وایي دا انسان څنګه دی. د دې کیمیکل د کموالي یا د زیاتوالي د وجې نه د هغه ته د څه کمي مه کوئ.